هند پر پاکستان د خپل برید وضاحت ورکړ. هندي چارواکو او په ځانګړې توګه هغې ښځینه قوماندانانې چې دا امر یې کړی و څه یې ویلي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. هند خبر ورکړی چې د پاکستان هېڅ پوځي تاسیسات نه دي په نښه شوي. هندي رسنۍ انډین ایکسپریس راپور ورکړی چې له پهلګام برید 2 اونۍ وروسته هند د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ترهګرو 9 مرکزونه په نښه کړل. د هند دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي زموږ اقدامات متمرکز دي. د پاکستان هېڅ پوځي تاسیسات نه دي په نښه شوي. د دغه وزارت په بیان کې راغلي دغه بریدونه د پهلګام ترهګریز بریدو په ځواب کې اخیستل شوي چې پکې 25 هندیان او یو نیپالي وګړی وژل شوی و. موږ د پهلګام برید له عاملانو څخه غچ اخیستنې ته ژمن یو. رایټرز خبري رسنۍ هم راپور ورکړی چې د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په مظفرآباد کې د څو چاودنو غږ اوریدل شوی دی. نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې مظفرآباد اوسیدونکو هم د جیټ الوتکو د الوتنې غږونه اوریدلي دي. دوی وایي چې مظفرآباد ته نږدې په یوه کلیواله سیمه کې یوه ودانۍ چې یو وخت له لښکر طیبې ځای و په دغه بریدونو کې به په نښه شوې وي. خو هند د پاکستان د پنجاب ایالت پر بهالپور هم برید کړی چې د جیش محمد سره تړلې یوې دیني مدرسې ودانۍ وه او بل یې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې کوټلي ښار هم په نښه کړی دی. بلخوا سویفه قریشي او د هند پوځ د هوایي ځواک یوې بلې قوماندانې اومایک سینګ پر پاکستان د تېرې شپې د برید قومانده پر غاړه درلوده. د هغه پوځ دغه لوړپوړي چارواکي په یوه خبري غونډه کې پر پاکستان د تېرې شپې د برید په اړه معلومات ورکوي. د هند پوځ داسې مهال د کره موخو د نښلولو خبره کوي چې په پاکستان کې د جیش محمد وسله والې ډلې مشر مسعود اظهر منلي چې په دغه برید کې یې د کورنۍ 10 غړي او 4 خپلواک وژل شوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.